السلام علیکم دوستانو. ارباز خان خپل پلار څنګه په لایو پروګرام کې بې عزته کړو. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو را سره تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی دا هم درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو دې کې خو شک نشته چې آصف خان د پښتو او د اردو فلمونو یو داسې نوم دی چې تل به یادیږي، ځکه چې اول ځل د دې فلمونو شروعات آصف خان او بدر منیر کړی و. دوستانو څنګه چې آصف خان فلم انډسټرۍ ته خدمت کړی و، همداسې یې زوی ارباز خان هم فلمونو ته راوستی و. د نن سبا یو ښه هیرو دی. دوستانو تر اوسه پورې آصف خان او ارباز خان چېرته لا یو ځای نه و راغلي، خو په لاوله ځل ارباز خان د ای وي ډي خیبر په پروګرام کې چې ارباز خان یې پوسټ هم د دې خپل پلار آصف خان میلمه کړی و. په دې انټرویو کې ورته ارباز خان وایي چې پخواني فلمونو نه دا اوس وخت فلمونه ډېر ښه دي. نو د آصف خان ورته غوسه شو او ورته یې وویل چې نن سبا خلک ټول فلمونه د پیسو لپاره ډکوي او هېڅ چاته دا سوچ نشته چې دا به پښتون نسل کومې خواته بوځي. نو په دې پروګرام کې آصف خان خپل زوی ارباز خان ډېر زیات بې عزته کړو. دا زموږ نننۍ ویډیو. که تاسو د دې ویډیو باره کې څه ویل غواړئ موږ ته یې په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم.